داود خیام د 13 کالو نه د کتاب لوستو سره سره مزدوري هم کوي. او زما مهنت به رنګ راوړي زه دا یقین لرم زه د فوټپاث په غاړه ناست یم او کتاب ګورم. داود خیام د پېښور په جی ټي روډ د ګاډو د شور او د خلکو تګ راتګ نه بې خبره د کتاب په لوستو کې بوخت دی. د چشمو او د لوبو د نور سامان خرڅ یې کم کیږي، خو د کتاب مینې یې دغه غم په شا کړی دی. نو زما خو داسې وي چې زه خپله کوزه فوټپاث باندې ناست یم، نو دا خپل اړخ مې لږ دې اړخ ته رااړولی چې څوک ودرېږي یا غږ وکړي نو زه راشم هغوی ته خپله سودا ورکړم. که دغه نه وي دا د ګاډو شور او دا ټول څیزونه ما اګنور کړي، دا زه په خپله توجه کې نه راوړم، خپل سټډي ته دوام ورکوم. داود په چوټیانو کې ټوله ورځ او د کلاسونو په ورځو کې نیمه ورځ کار کوي. وایي د ورځې 3 نه تر 500 روپو پورې مزدوري کوي. په چوټیانو کې مزدوري ډېرې ځکه چې ټوله ورځ مزدورۍ ته ناست دي. په هغه ورځو کې کور ته د ورونو خویندو دپاره هم پیسې لیږي، خو کله کله یې مزدوري کمه او ورځې سختې. 200 روپۍ د ماسخوتن دغه شان خوراک راشي، بیا د غرمې 1.5 روپۍ راځي، خو په ځینې ورځ چې د غرمې ما څه پیسې نه وي نو د غرمې ډوډۍ زه ونه خورم او د سهار ناشته مونږ بالکل کوو نه. بس پوهنتون ته ځو څه بس د مونږ عادت شوي داسې وي چې بس دغه هم پرې سکیپ کړې ده بس او دغه هم کوشش چې بچه دي. داود خیام په پوهنتون کې په تکړه زده کوونکو کې شمارل کیږي. ملګرو نه اکثر د نمبرو اخیستو په سیالۍ کې وړاندې. استادان یې وایي داود په محنت مزدورۍ پیسې ګټي او د پښتو ژبې خدمت ته د شاعرۍ او زده کړو په شکل کې ملا هم تړلې ده. داود سیمسټرو کې جی پی ایم خالي. داود په خپل کلاس کې د ټول نه په قامي شعور یا د پښتو په حواله چې کوم شعور دی په هغې هم کلیر دی. داود قابل هم دی او داود چې دی نو ځان له 2 روپۍ یا ماښام دپاره ډوډۍ ښه په نه راګټي. نو داود چې د فوټپاث د پاس سټډي کولی شي نو مطلب دا چې دا کتاب دا شوق د غنو د پاس هم کېږي. داود خیام ویاړ دی چې په پوهنتون کې زده کړې کوي، په مالي توګه د شتمنو کورنیو ځوانانو سره سیالي کوي او غربت د خپل تعلیم په لار کې خنډ نه ګڼي. یو سړی په ښوونځي کې یا په کالج کې سکول کې سبق وایي او چې هغه ته دغه وایي چې زه د اقتصاد د وجې نه یا د مالي ستونزو د وجې نه زه سبق نشم ویلی، نو زما په خیال زه د دغه ټولې حربې رد کول غواړم چې یو سړی سبق وایي هغه په هر حال کې شي ویلی. زه نن سبا په پوهنتون کې سبق وایم چې دې ته هایر ایجوکیشن وایي، د دې نه پس اعلی تعلیم مطلب په ملکي سطح نشته. دلته بلا خرچي کېږي، بلا روپۍ راځي، خو زه خپل همت کوم او الحمدلله چاته مې لاس نه دی نیولی، په خپل مټو په خپل لاس باندې رزق ګټم. داود وایي په پوهنتون کې زده کړې او بیا یې مزدوري بدن ستړی کوي، خو خپل ذهن د کتاب په لوستو تازه ساتي چې د مزدورۍ سره سره یې د علم ترلاسه کولو تنده هم ماتیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.